بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د نن ویډیو د شي جین پینګ باره کې دا شي جین پینګ تاسو ونوم اوریدلی چې د چاینا موجوده صدر دی او د 2012 نه دی صدر دی اوس په دریم ځل باندې راغو دریم ټرم شروع کېدو واره دی شي جین پینګ ماشومتوب چېرته تېر شو د ده کورنۍ او د ده د لایف او د ده چې کوم لس کاله کوم دور تېر کړه په دې کې څه ښه دي څه بد دي د دې باره کې د ویډیو کې معلومات شیر کوو نو ګورئ شي جین پینګ په 1953 کې پیدا شوی او په 1953 کې چې دی په کوم کورنۍ کې پیدا شوی نو د ده پلار د کمیونست پارټۍ په بانیانو کې په فاونډرز کې او د ماو زیتنګ چې کوم د چاینا بانیو او لومبې صدر نو د هغه په هغې قریبي خلکو کې نو په دغه وجه باندې د پلار چې دی هغه د چاینا نایب وزیر اعظم هم پاتې شوی نو ظاهره خبره ده چې د پلار نایب وزیر اعظم پاتې شوی نو د یو عام ماشوم نو په دې وجه د ده ماشوموالی داسې تېر شوی دی چې دی د پرنس په شان د یو شهزاده په شان ټریټ شوی دی او د عمراو یو سکول کې چې کوم دی نه د سبق ویلی دی خو بیا حالات هغه ټیم بدل شو چې کله ماو زیتنګ په خپله پارټۍ کې دننه پس خلکو باندې پس مشرانو باندې شکي شو چې دوی کمیونست پارټۍ سره یا ما سره حکومت سره مخلصه نه دي نو دغه وخت کې دا په 1966 کې کلچرل ریولوشن ورته وایي او په 1960s کې د دغه خلکو خلاف ماو زیتنګ بیا کوم دی نه په غټه پیمانه باندې قدم پورته کړی او ایکشنز یې اخیستي او کریک ډاون یې کړی نو په هغې کې د ده پلار هم قید کړی شو او د ده په فیملي باندې یو ګران وخت راغی دی د هغې ښه عمره و سکول چې کوم د هغې نه وباسلی شو نو په کار خو دا وه چې کله بنده د چا له طرف نه ټارګېټ شي نو د هغې نه نفرت پیدا کېږي خو دی پوه یو نو ده ته دا پته وه چې کمیونست پارټۍ نه ته لارې جدا کې یا هغې پسې خبرې کې نفرت کې نو بیا په چاینا کې ته وخت نشي تېرولی تا ته خطره ده بلکې د دې په ځای کې ته کمیونست پارټۍ له لاس ورکړې نو دا ستا لپاره په لانګ ټرم کې ښه ده نو ده دا دویمه لاره خوښه کړه او کمیونست پارټۍ ته د نږدې کېدو لپاره یې څومره کوششونه وکړل او په 74 کې چې د 21 کالو ځوانو د ته عهده میلاو شوه او بیا په 1989 کې چې دی نه په بیجینګ کې په چاینا کې دننه د جمهوریت په حق کې ډېرې غټې مظاهرې شوې وې او دا ځوانان ډېر پکې یونیورسټي سټوډنټس وو نو دغې مظاهرو دوران کې بیا چاینا ملیټري اپریشن په هغې خلکو باندې کړی نو دغې مظاهرو دوران کې د خپل ښار چې دی د کوم ښار د پارټۍ مشر و نو دغه ښار د ډېر کابو ساتو نو چې کابو یې وساته نو په دې وجه باندې پارټۍ کې دلته بیا په درنه سترګه باندې وګتی شو او د هغې نه پس دی بیا په مخکې باندې روان شو نو پراوینس لیول او بیا مرکزي لیول ته راغی او په 2012 کې د چاینا صدر جوړ شو نو دی چې کله د چاینا صدر شم د ده ښځه چې کومه ده نه هغه یو کامیابه ګلوکاره مشهوره ګلوکاره ده او هغې سره سره یو سوشل اکټیویسټ ده سماجي شخصیت دی او د دې نه مخکې چې وو نو په چاینا کې به اکثر د حکمرانان چې وو د دوی ښځې به په میډیا باندې نه راتلي دومره اکټیو به نه وي بلکې هغه اکټیو هم ده په میډیا باندې هم راځي او د دې یو لور ده نو هغه یو لور د ده چې کوم ده نه د هغې باره کې ډېر کم معلومات وایي اویلیبل دي خو دومره ده چې هغې په د امریکې ښې یونیورسټۍ د هارورډ نه سبق ویلی دی اوس د ویډیو په دې دویمه حصه کې به په دې باندې خبره وکړو چې دی د 2012 نه کله صدر شوی دی د ده په دور کې څه شوي دي څه پکې ښه شوي دي څه پکې بد شوي دي نو ګورئ لومړی خبره خو دا ده چې د ده په دور کې په سینکیانګ کې ری ایجوکیشن کیمپس ورته وایي نو دا جوړ شوي دي او دغه ری ایجوکیشن کیمپس چې کوم دي نو په دې کې دا سینکیانګ مسلم میجارټي پراوینس دی او په دې کې مسلمانان دي نو دې کې وایي چې تقریبا 10 لاکو خلکو پورې خلک دی دې کیمپونو کې اچولی دی او دوی وایي چې موږ له ایجوکیشن ورکوو چې دوی چې کوم دی نه د چاینا په کلچر کې ضم شي د چاینا کلچر اډوپټ کړي خو د بار دنیا یورپ او امریکا دا وایي چې نه داسې نه ده بلکې دوی مسلمانان په زوره رانیولي دي دا هغه مسلمانان دي چې هغې خپل الګ تشخص برقرار ساتل غواړي او دوی مجبوره کوي چې تاسو چې کوم دی نو د خپل مذهب نه یا د خپل کلچر نه واوړئ په هانګ کانګ کې چې کوم دی نه هانګ کانګ چې کله دوی د برطانیې نه په 1997 کې واخیستو نو هغه زمانه کې د چاینا چې کوم دی نو ون کنټري ټو سیسټم ایک ملک دو نظام به ورته وي چې هانګ کانګ کې به د جمهوریت وي که به نور چاینا کې جمهوریت وي او که نه وي خو هانګ کانګ کې به د یورپ په طرز باندې جمهوریت وي اوس د ده په دور کې هغه د جمهوریت خلاف او ډېر غټ کریک ډاون وشو جمهوري حلقې چې دي کوم جمهوریت نوازه سیاستدانان شو نو هغې خلاف ډېر ایکشنز واخیستی شو نو دا پکې هم یو کار وشو دې سره سره تایوان چې دی نو د طاقت په باندې واپس لکه په خپل زور باندې واپس اخیستل او چاینا کې ځمکولو نو دا یې کړي خو نه دي خو د دې حق دفاع کوي دا موږ کولی شو دغه شان په چاینا ساوث سی کې چې په غټه پیمانه باندې تعمیرات هم کړي دي خپلې اډې جوړې کړي دي او خپلې بیړۍ پکې ګرځوي چې په هغې باندې هم امریکې ته او ویسټ ته چې کوم دی نه ډېر غټ ریزرویشنز دي او دې سره سره د ګوادر کې د پاکستان په بندرګاه کې ناستې سره په انډین اوشن کې هم یو ځای ورته میلاو شو چې د دې ځای نه په انډین اوشن باندې نظر وساتي په 2017 کې داسې وشو چې آئین کې ترمیم وشو او هغه ترمیم دا و چې د شي جین پینګ خیالات چې کوم دي دا به د آئین حصه جوړېږي
او د دې نه مخکې د بهرني چې کوم دی ماو زیتانګ او بیا یو بل صدر تیر شوی دی د دې دواړو خیالات د عیني سدي اوس دا دریم ټړی چې د خیالات په د عین حصہ جوړیږي نو دا یو ډیر غټ تاریخي کار دی نه او بیا د دې لپاره بیا یو بل امندمنت شو او باغی کې دا لار اواره شو چې په دریم ځل باندې هم د صدر جوړې دي شي لکه یو سړی صدر جوړې دي شي او اوس د په دریم ځل باندې د ټرم شروع کېدو کې خو هغه سره چې کوم دی نه داسې وایي چې وای دی به داسې شي چې تا حیات پسې دري نو دا ولې په چاینا کې د دومره غټ ویلیو ورکول شي نو هغه خبرې جوابدار چې د په دور کې چاینا د 2012 نه والی تر 2022 پورې په لس کال کې چې کوم خوشي دي نو چاینا خپل اکونومیک ډیولپمنٹ دی اتیس ترين معاشي ترقی چې دا نه کې سلو شوی نه دی بلکې هغه شان روان دي خو چاینا کې چې کوم فارن ټریډ دی نه هم په ټوله دنیا کې خور شو وای ټوله دنیا کې یو کله یو خارسه کې یو بازار داسې نشته چې باغی د چین سيزونه نه خرڅيږي نو ټوله دنیا یې د تجارت په لار باندې راځي خپل موډ کې اغستې را تاسو چې کوم نه د بي آر آی چې ورته وایي بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو چې دی وایي چې دا یورپ او ایشیا او افریقا دا ټول ملکونه مزده ریل روډ په ذریعہ باندې د روډ په ذریعہ باندې د بهري لارو په ذریعہ باندې یو بل سره چې کوم نه تړم نو دا سی پیک په اصل کې دته کې بي آر آی چې کوم نه یو وړه غونډه کې سره او کله د تیرو لسو کالو کې موږ وګورو نو هر کال چې د بهترین یونیورسيټو لیست جاری کیږي نو په هغه کې د چاینا یونیورسيټي سیوا کیږي نو په تیرو لسو کالو کې د چاینا بهترین یونیورسيټي په دغه لیست کې دا غي به یو په ډبل باندې د دینه بم سیوا چې نه تعداد په براتلی دا شان چې کله دی راغی او دا غي د راتلون لګمخ کې په بیجینګ کې ډیر غټ می بیجینګ د دنیا رټونه موست پالوټډ سټي او ډیر غټه الوتکی و په چاینا کې د هغه الوتګي کومو کې ډیر غټه کامیابی ترلاسه کړې ده او دې سره سره کرونا اگر چې چین نه خورا شو خو په نور دنیا کې چې کارونه سمره تبعیو کړه او سو شو نه چاینا کې هغه شان نو شوی نو په دې باندې هم درا داد ورکول دي خو بل طرف ته چې دا په سینکیان کې یا په هانګ کانګ کې یا چې کوم سدي نو بلی باندې خلک وایي چې دینه موضوع تنګ نوم زیات امرانه خیالات والدي او یو فاشست ګورنمنت دا خو د چاینا دنه چې کوم خلک دي نه دا غي دي سره څه کار دي هغه غوډي د ګوري چې چاینا په ترکای روان دي او ډیر سال